ننګرهار کې تیر ویجاړونکي او تیز طوفان او ورښتونو په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ برخې ته هم درانه زیانونه ورړولي دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې په ننګرهار کې تیر طوفان چې تیز باران هم ورسره مل و، زرګونه جریبه ځمکه، فصلونه، کانالونه، سربندونه، شنې خونې او میوه لرونکې ونې له منځه وړي دي. تخریب شوي زراعتي فصلونه 440 جریبه ځمکه هغه فصلونه تخریب شوي دي د دهقانانو، او تخریب شوي مثمر او غیر مثمر ونې چې دي هغه 4949 ونې هغه مثمر او غیر مثمر نیالګي تخریب شوي دي د دهقانانو، او تخریب شوي شنې خونې چې دي د دهقانانو 120 شنې خونې تخریب شوي دي، مکمل بنیادی خراب شوي دي. تخریب شوي ځمکې 250 جریبه ځمکه دا بنیادی ختم شوی دی او سیلاونو وړې ده، او تخریب شوي واړه کانالونه هغه 690 کانالونه تخریب شوي دي د سیلاونو او د طوفان له لاسه، او تخریب شوي سربندونه هغه 80 سربندونه په دغه طوفان سره تخریب شوي دي. محسن زیاتوي چې د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې لسګونه څاروي هم تلف شوي دي. په دې برخه کې د مالدارۍ برخه ده، نو چون کې غواګانې هم 3 پرده غواګانې هم سیلاونو او طوفانونو لاسه هلاک شوي، او پسونه هم چون کې 450 پسونه په دې طوفان کې هغه له منځه تللي دي، او وزې چې دي هم 18 وزې چې دي په دې طوفان کې له منځه تللي دي، او چرګانو فارمونه هم چې دي هغوی ته هم صدمه رسېدلې ده چې 15,600 چرګان په دې طوفان کې له منځه تللي دي، او شاتو مچیو صندوقونه هم 1400 صندوقونه د طوفان له لاسه هغه له منځه تللي دي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د طوفان او ورښتونو له امله یې د دې ولایت په ټولو تخریب او له منځه تللو سیمو سروې پیل کړي او ډاډ یې ورکړ چې ټولو زیانمن شویو خلکو ته به مرستې ورسوي.